درې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. اول لغت دا مونږ وایو سومخن. سومخن وایي بندولو ته. موږ چې کله چاته وایو دروازه بنده کړه، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: مخ دی تور سو، مخ دی تور سو. بل یو لغت وي مت برنګن، له ځان سره راوړل. موږ چې چاته وایو د مثال په طور کتابونه له ځان سره راوړه، کتابونه له ځان سره راوړه. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: bring die Bücher mit. Bücher هم وایي، Bücher هم وایي. bring die Bücher mit. کتابونه له ځان سره راوړه. او کله چې موږ چاته وایو مهرباني وکړئ، څراغونه بند کړئ، رڼا بنده کړئ، یا داسې وایو. خو تاسو وایئ په الماني ژبه څنګه وایو؟ مهرباني وکړئ څراغونه بند کړئ. په کمنټ کې ووایئ چې ستاسو هم په یاد شي، نور دوستان هم زده کړئ.